سلاکار وزیر او ننګرهار والي محمد ګلام منګل د کپ په څلورمه د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې د اریانا روخان او سپینغر خصوصي لوړو زده کړو مؤسسو د طب پوهنځي د یو شمېر زده کړیالانو ستونزې د حل په موخه واورېدې. په دغه ناسته کې زده کړیالانو وویل د ډاکټرۍ د عملي چارو د زده کړو په موخه یې 4,000 افغانۍ د طب پوهنځي روغتون کې د تخنیکي وسایلو برابرولو په موخه لګښت کړی. دوی زیاته کړه وروسته له هغې چې دوی په یاد روغتون کې 4 میاشتې زده کړې ترسره کړي، خو اوس ورته د مسؤلینو له لوري په یاد روغتون کې د عملي زده کړو زمینې څخه مخنیوی کیږي. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموالي وویل د قانون له مخې د لوړو زده کړو خصوصي موسسې د طب پوهنځي په شتون سره باید د عملي زده کړو ترسره کولو په موخه باید روغتونونه هم ولري. هغه زیاته کړه د اریانا روخان او سپینغر لوړو زده کړو خصوصي موسسې روغتونونه لري، خو په وړیا ډول د ناروغانو د نه درملنې له امله مراجعین کم او د زده کړو زمینه پکې په ښه توګه نه برابریږي. سلاکار وزیر او ننګرهار والي محمد ګلام منګل وویل ډېر ژر به د یادې ستونزې د حل په موخه د لوړو زده کړو خصوصي موسسو مسؤلینو سره ناسته ترسره کړي، ترڅو په جوړو شوو روغتونونو کې په وړیا او یا هم په مناسب قیمت د ناروغانو درملنه وکړي، چې له مخې به د اړوند طب پوهنځیو زده کړیالانو ته د عملي چارو زمینه هم برابره شي.